څنګه کولی شو چې ټک شوی انځور له فیسبوک څخه لرې کړو؟ ګرانو دوستانو راځئ زه تاسو ته نن دغه ویډیو کې درښکاره کړم چې تاسې څنګه هغه انځورونه چې پکې ټک شوي له خپل فیسبوک څخه لرې کړئ. نو راشئ فیسبوک ته چې کله راغلئ دوستانو خپل پروفایل باندې کلیک کړئ. دلته کې پروفایل باندې مو کلیک کړو. تاسو پروفایل چې کله راخلاص شي دوستانو دلته فوټوز دي، په دې باندې کلیک وکړئ. دې باندې کلیک وکړئ دوستانو، کوم انځورونه چې تاسو ته ټک شوي وي دلته درته ښکاري. دلته زه اوس په یو انځور کې ټک شوی یم، کیدای شي تاسو ډېر په سلګونو انځورونو کې ټک شوی نو هغه داسې کته لیست درته ښکاري. نو دغه کې هغه انځورونه چې کله وخت کیدای شي ډېر ښه معنا ونه لري یا کیدای شي موږ تاسو د کلتور او یا د اسلام په خلاف وي، موږ تاسو غواړئ چې هغه لرې کړو له خپل فیسبوک څخه. نو هغه څنګه لرې کولی شو؟ هغه داسې کولی شو دوستانو، دغه انځور دی زه پکې ټک شوی یم. زه غواړم چې امتحاني ډول تاسو ته ښکاره کړم چې انځور څخه څنګه ځان لرې کوئ. نو دې انځور باندې به کلیک کړو. انځور کله چې راخلاص شو لوی شو دوستانو، نو دلته ښکته به راشو دوستانو، دلته لیکلي آپشنز، د آپشنز باندې کلیک وکړئ ماوس. چې کله آپشنز باندې کلیک کړو دوستانو دغه دوهمه لیکه د ریپورټس ریموو ټاګ، دا کیدای شي ځینې انځورونه تاسې ریپورټ هم کړئ له دې لارې نه، خو ریموو کوئ داسې به کلیک کړئ ریموو ټاګ. کله مو چې ریموو ټاګ باندې کلیک وکړو دوستانو راشئ دغه آخري لیکې ته. آخري لیکه کې بیا ریموو ټاګ دی چې هر چا پکې ټک کړی هغه شخص نوم راځي. نو ریموو ټاګ دغه خانه به انتخاب کړئ. دا مو چې انتخاب کړئ دوستانو بیا سبمیټ چې ووهلو لږ انتظار وباسئ. وایه هغه انځور لرې شو، اوکې ووهئ. اوکې مو چې ووهلو دوستانو هغه انځور کې تاسو ټک شوی هغه لرې شو تاسو فیسبوک څخه. تاسو اوس کولی شئ چې دلته یې وګورئ. ګورئ دوستانو دلته کې هېڅ هغه انځور نه ښکاري چې کوم کې زه ټک شوی یم. نو د دې لارې تاسو ټول دوستان کولی شئ چې هغه انځورونه ستاسو خوښ نه وي یا موږ تاسو د کلتور او د اسلام خلاف هغه انځورونه له خپل فیسبوک څخه لرې کړئ. نو په دې طریقه تاسو دوستان کولی شئ چې ټول هغه انځورونه له خپل فیسبوک څخه لرې کړئ. له توجه څخه مننه، هیله ده چې خوښ شوي مو او مشکل مو حل شوی وي. ژوندي اوسئ.